أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبكم من بلد وأحبك إلى ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكت غيرك أو كما قال. زما د فیسبوک درنو ملګرو او دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. تر ټولو لومړی باید زه یادونه وکړم چې غالبا د کرزي صاحب دوره وه. ما د افغانستان کې د کلدارو او تومانو د استعمال او د ډالرو د استعمال په اړه باندې یو 50 ورقیزه یا 50 صفحیزه یا 15 شپاڼې مقاله ولیکله. په دې مقاله کې ما ټولې هغه خواوې چې په دغه کمپاین کې رانغښتلي او راتاوېدلي او ستونزې او جنجالونه او د دغه پیسو د چلند د مخنیوي وړاندیزونه سره دې چې زه اقتصاد پوه نه وم، خو دغه څه چې ما په علم او پوهه او اجتماعي ټولنیزو مطالعه کې ولیکل. خو بدبختانه ما یو څو کسانو ته دا خبره وکوله، دوی په ملنډو باندې دا خبره واخیستله او بیا ما هم هغه مقاله، ما یو څو مقالې لیکلي، مقالې نه او دغه مې لیکلي وي، پلانونه برنامې مې لیکلي وي. هغې کې یوه دغه د تذکیرو په باره کې وه چې دا خبره به هم یادولې وکړم چې سبا بیا څوک ماته ونه وایي، لکه پرون چې ماته یو چا ویل چې تا به یو وار یو خلکو ته ویلی وي. ما دغه اوسنۍ تذکیرې چې کومې ډیجیټل جوړېږي د دې په تخنیکي عوارضو او ستونزو باندې ما هم یو مقاله لیکلې ده او لیکلې مې ده چې څه ستونزې لري. دا زموږ په درد نه خوري. دا تذکیره داسې یو کلک کار دی او داسې هغه د افغان کلمې نه بغیر نور ډېر داسې ډېرې قوي تخنیکي ستونزې لري. نو نن مې وپتهیله چې د خپل نو بیا ما د ننګرهار د والي محترم شاه محمود ماخیل صاحب څخه غوښتنه وکړه چې ما دغسې یو مقاله لیکلې ده او داسې وړاندیز نو هغې صرف ما ته په هغه وټساپ کې صرف لیکلي چې مننه، سمه ده، مننه. بیا مې ورته وایس میسج پرېښود، هېڅ جواب یې رانه کړ. بیا سره دی چې زه د خپلې مقالې پسې وګرځېدم، ما پیدا نه کړه ځکه د زما المارۍ چې تاسو شاته ګورئ دا ډېره ډکه دلته زما د کورنۍ غړي ناست دي، دوی هم دا ګوري. دلته زما ډېرې مقالې او شیان دا ګوري، لټول غواړي، ګرځېدل ورپسې غواړي. نو ما ونه شو کولی چې دا مقاله پیدا کړم. نو بیخي ستړی شوم. نو نن مې وپتهیله چې د ماخیل صاحب ته مې هم هغه مقاله په هغه شکل چې ما لیکلې وه پیدا مې نه کړه، چې ور ویلېږم په ایمیل کې مې هم پیدا نه شوه کولی، ځکه چې یو څوک ارزښت درنه کړي. مقاله نه و، یو برنامه پلان و چې په څنګه کولی شو په 5 کالو کې په ما دا د کرزي صاحب دوره کې چې په راتلونکي 5 کالو کې په کلهم ډول باندې افغانۍ، ډالر، تومان او نور هر هغه اثار له بازار څخه تور شي او مطلق راکړه ورکړه په افغانیو باندې وشي. په دې کې زما د خپل یو تر زوی هم دی، هغه په دې بانکي سیستم ډیجیټل سیستم کې ډېر مهارت لري، هغه سره مې هم مشوره کړې وه. خو بس بدبخته اوس نو په هماغه ټکي چې کوم شی زما ذهن کې دي څه یاداشتونه مې پیدا کړل، په هماغې باندې خبرې کوو. زر به وغږېږم او هیله ده دا ویډیو مخکې شیر کړئ که چېرته لوړپورو چارواکو ته ورسیږي او هغوی په دې باندې غور وکړي او دې ته د اساسي حل راوباسي. اساسي حل دا چې په خوست او ننګرهار کې شروع شوی دا نه دی، دا ډېره غلطه لار ده. بیا زه راځم په دلایلو غږېږم. دا ډېره ناکامه لار ده، دا د پالیسیو څوک چې په پالیسیو ستراتیژي باندې پوهېږي هغوی په دې خبره زما او چا چې اقتصاد ویل هغه په دې خبره باندې پوهېږي. زه اول په ځکه چې په افغانستان کې امنیت نشته، امنیت تر ټولو نه غټه ستونزه ده، دا د HIV وایروس دی یا کانسر دی، دا ټول وجود ته سرایت کوي. جنگي ډلې دلته دي، طالبان دي، داعش دی، نورې مذهبي ډلې دي، مافیا ده، د کوکنارو د چرسو تجاران دي، د خپله د ډالرو د پولي په اصطلاح کچاکبر دي، پیسې چې وړي په غلا باندې او راوړي. یو دویم ستونزو باندې خبرې کوو. ستونزه څه شی ده؟ دویم په افغانستان کې د صرافانو شتون دی چې په نړۍ کې د صرافانو شتون ته بلیک مارکیټ یا تور بازار ویل کېږي. تور بازار ملګرو ویډیو مخکې شیر کړئ، ویډیو شیر کړئ. بلیک مارکیټ دا د ټولو نه دا دویم کانسر دی زموږ د پولي سیاست پر وړاندې باندې، تر کومه چې د سره شاهزاده او موجود وي په افغانستان کې کلدار، ډالر، تومن د منځه نشي.
پوسکنده غږیږو. ما درته وویل ما 50 ورقې لیکلې وي او 15 شپاڼې مې لیکلې وي چې څنګه کولی شو په ټولو جوانبو باندې. زمونږ ملګری په جلال آباد کې کار کوي، هغه سره مې دا خبره هغه وخت کې شریکه کړې وه. هغه هم په دې تمه و چې موږ په دې باندې په ګډه کار کوو. دریم د هیواد دوستۍ د پدیدې نشتون په افغانستان کې. منګ زنده باد افغانستان او زنده باد افغانستان او ملي بیرغ موچیک او ملي بیرغ داسې کا. من 80% یا 80% خلک لا اوس هم د هیواد دوستۍ په معنا نه پوهېږي. هغوی هیواد دوستي دې ته وایي چې یو څوک مړ که ووژنه او محوه کړه د منځه یوسه، دې ته هیواد دوستي نه وایي. هیواد دوستي رای ورکولو ته نه وایي. هیواد دوستي دې ته نه وایي چې ته راشه او ملي بیرغ باندې مخ دغه کوو. دا هیواد دوستي یو پدیده ده چې د انسان په وجود کې په طبیعي ډول باندې رشد کوي او میوې او ثمر ته رسیږي. چې میوه او ثمر چې دی اتفاق او اتحاد او یووالی دی. دا په طبیعي ډول باندې نشته دی. بالکل سیف الرحمن وروره بالکل در سره موافق یم. هلال استاد ډاکټر صاحب جوړ کلاري. نو دریمه مسله چې دا د کلدارو لپاره د کرزي صاحب د دورې پیل او حتی د مجاهدینو په دوره کې هم او د طالبانو په دوره کې هم په شعوري او غیر شعوري ډول باندې کمپاین کول. شاید ځینې خلک دا خبره پر ځان بده ومني، زه بیا وروسته دا تشریح کوم. څلورم د ډیجیټل بانکي سیستم نشتون. پنځم د بانکونو ترمنځ د پولي سیاست نه همغږي. اقتصاداً شته، که زه غلطه وایم راته ووایه، سره دې چې زه طب ډاکټر یم، خو ما خدای داسې یو مغز راکړي دي او خدای داسې یو دغه راکړي دي چې انشاءالله په هره برخه کې کافي مطالعه لرم. نو ما یو چاته یو وخت کې لاپه نه کوم، ما یو چاته ویل ما تقریبا 3.5 زره کتابونه لوستي، په هر برخه کې مې لوستي، مذهب کې، اجتماع کې، ټولنه کې. زه لاپه نه تېرېږو ورکې که دا ستونزې شوې. دویمه پوښتنه دا ده آیا اوسنی کمپاین کامیاب دی او که ناکام؟ په درد خوري که نه؟ نه، مطلق نه، په ضرر دی، په تاوان دی. د کلدارې دپاره په شعوري ډول باندې کمپاین کول دي یا په غیر شعوري ډول باندې کمپاین کول دي. پوښتنه دا ده ولې؟ اوس به یې درته ووایم. ځکه کله چې تاسې په مارکیټ کې کلداره زیاته وي د کلدارې نرخ لوړېږي، مارکیټ نه کلداره ټولېږي، مارکیټ شی کېږي، تقاضا د کلدارې لوړېږي، د کلدارې نرخ لوړېږي. پوه شوئ؟ زه په دې ویره کې یم چې دا پدیده یا دا شاته بیا د پاکستان سفارت یا ایسای هغوی نه ولاړ واضح غږیږي ورکې کوي. دا سر یو ورځ انسان ته خدای ورکړی، په بله ورځ د وطن لپاره چې څوک قرباني نه کوي نو هغه نه بېغیرته سړی نور نشته دی. ما پخوا د کرزي صاحب په دوره کې دا خبره بیا هم کړې وه او بیا یې هم کوم چې دا کمپاینونه چې څومره کېږي د دې فایده پاکستان ته رسېږي نه موږ ته. ځکه زمونږ په مارکیټ کې کلداره خوره ده، پاکستان مجبور دی ډېره کلداره چاپ کړي. چې څومره ډېره کلداره چاپ کوي انفلیاسیون رامنځته کېږي، انفلیمیشن چې ورته وایي. انفلیاسیون د کلدارې قیمت ټیټوي. نن زر کلدارې په 2000 بدلیږي، چې څومره کلداره چاپ کېږي 2000 به په 3000 بدل شي او پړسوب د پیسو د کلدارې قیمت راټیټوي. ای زه د دغه اقتصاد وزارت، د دغه مالی وزارت، دا دومره پیچدګانې چې لري، دا دومره کتابونه چې ویلي، دا ستاسې په اصطلاح ټامیان دوی ته وایم چې تاسې په دغه 15 کلنه دوره کې پولي سیاست او انفلیاسیون تاسې د بل چا په اقتصاد ته ضربه ورکولو کې کوم رول ادا کړی دی. قربان شم زه به پی ایچ ډي څه کم؟ پی ایچ ډي یو کاغذ دی چې زما د وطن په درد ونه خوري، زه یې څه کم؟ زه پې څه وکم؟ ستا لپاره د ډالرو ماشین دی، خو زما د بچي څپلکې غلا کوي. زه ستا د پی ایچ ډي، زه ستا د دکتورا، زه ستا د ماسټرۍ، زه ستا د نړیوالو روابطو، زه ستا د مسایلو معادلو د حل دکتورا څه کم؟
صحیح ده ما په دې باندې خبرې کړې دي په اقتصاد وزارت خو هغه ورقې رانه ورکړي دي دعا وکړئ چې خدایه ته پیدا کړي ځکه موږ هر څه په خدای پاک پیدا کوو چې دا ورقې ما ته پیدا شي او څوک پیدا شي چې زه د ډاکټر غني او یا د بل چا میز ته ورسوم چې په لیاز د خدای دا تاسې څه شی شروع کړی دی دغه کمپاینونه دا د بهرني ملک استعماري ملک پنجابي استعمار د پیسو انفلیاسیون د منځه وړي عقل لرئ که نه شعور لرئ که نه پوهیږئ که نه پوهیږئ په تاسې باندې څه اسمان راولیدلی دی تاسې ته دا مشوره چا درکړه چې دا کمپاین شروع کړئ تاسې کلدارې ټولوئ لومړنۍ په امنیت باندې ډېر فشار راوړئ دویم صرافي سیستم له منځه ویسئ تور بازار ختم کړئ بکسې په سړکونو بکسې په لاسونو کې پیسې د منځه ویسئ دې ته دا د منځه وړل په ساده کوتک او ډوبک باندې نه کیږي دې ته به پولي اقتصادي سیستم بانکي سیستم جوړې عزیزي بانک یونایټډ بانک افغان ملي بانک پښتني تجارتي بانک بل بانک څه شی کړي مهرباني څه شی کړي په غیر له غلا نه مهرباني ګز دی میدان څه شی کړي وایي خیراته یو کس راغلی و پی ایچ ډي ماسټري یا پی ایچ ډي له ډاکټورا یې لرودله هغه غوښتل چې سیستم ډیجیټال کړي څه شو هغه کس ظهیر باور نومیده یو څو رشوتخورو مافیایي ډلو هغه په افغانستان کې پرې نه ښوده چې پیسې ډیجیټل شي او خلک دغه نقدي پیسې چې کاروي د دې او ما ورسره ډېرې خبرې په دې برخه کې کړي دي هغه زه هم په دغه نظر باندې کله چې پیسې تور بازار له منځه وړئ نو پیسې چې دي کارت ته کوي بانک ته کوي چې پیسې ستا په لاس کې نه نو سراب به څه شی تا ته بدل کړي ته ځې سودا په بانک اخلي ماشین هلته تا نه بانک افغانۍ لري او ماشین تا نه په افغانۍ ګرځوي بازار کې د پیسو گردش د کاغذي پیسو گردش څه شي ختم شي پیسې استقرار پیدا کوي د خارجي ملک پیسې انفلیاسیون نورم کوي پړسیږي ځکه هغه ډېرې چاپ کړي ځکه نو د پاکستان پیسې په دوه ملکونو کې گردش کوي هغه افغانستان او پاکستان دی نو د هغوی نرخ لږ استقراري کړی دی کله چې د افغانستان کې د کلدارو گردش ختم شي او موږ ډیجیټل سیستم جوړ کړو په ډیجیټل بانکدارۍ باندې کار وکړو د پیسو راکړه ورکړه په بانکي سیستم باندې په کارت کش کولو باندې وکړو د پاکستان پیسې په افغانستان کې له گردش نه ولیدلې طبیعي ده چې بیرته به پاکستان ته ټولوي چې ټولې کې څه شی رامنځته کېږي پړسوب څه به کېږي نن یو افغانۍ 2 کلداري کېږي که دا یو افغانۍ 15 کلداري 6 کلداري 7 کلداري 10 کلداري 10 کلداري نه شوه بیا وایي چې ته نجیب زاخیلوال نه وي ته لوده وي غوسه یم زه وایم د شاه محمود خان میخیل صاحب سره چې زه یې پېژنم ډېر پوه سړی دی ډېر وطن دوسته سړی دی ډېر نارینه سړی دی او همداراز د خوست والي سره د بل د والي سره آیا دا مشاورین څه رقم خلک دي دا چا د افغانستان بانک کې څوک ناست دي دوی چېرته پولي سیاست ویلی که نه money politics ویلی دی که نه دی ویلی څنګه وکولای شو په پیسو باندې خپل دښمن ته ماتې ورکړو څنګه اقتصاد ته ضربه ورسو څنګه یې له خپو نه وغورځو دا په افغانستان بانک کې څوک ناست دي وبخئ دا په افغانستان بانک کې څوک ناست دي دوی د کوم ځای نه اقتصاد ویلی دی د دوی ډیپلومونه د کوم ځای ډیپلوم څه کوم زما اوس نرخنامې ټاکلې نرخنامې د آزاد بازار د قانون خلاف دي په نرخنامو ټاکلو کې د غریب ته تاوان رسیږي په نرخنامو ټاکلو کې چې د مظلوم نه ډوډۍ اخیستل کېږي تجار ته ګټه رسیږي ته آزاد بازار ورته قلف کې هغه ته بندي هغه چا څه خوښوي په هغه د آزاد بازار کې بند که آزاد بازار کې دویمه خبره دغه د کابل بانک مامورین دغه د اقتصاد مامورین دا د ډیپلومونو خاوندان دا د پی ایچ ډي خاوندان دا د وټ از ډس زامن چې دا وټ از ډس زده دی دوی په دې خبر دي که نه دي خبر چې نرخنامه د څومره ضرر رسوي ولس ته نرخنامې په ځای باندې د آزاد رقابت پالیسي رامنځته کوي
د آزاد رقابت پالیسي دا معنا دا کلم دی دا کلم زه یې په 1 روپۍ ورکوم زما شرکت دا کلم په 1 روپۍ بل سړی وایي زه باید مشتري زیات کړم دا په 0.5 روپۍ باندې دا کلم زه اعلانوي د آزاد بازار پالیسي کې رقابت مهم دی نه د نرخنامو ټاکل چې په لغمان کې یو جوړه کاري په 600 دي په ننګرهار کې په 4.5 دي په کونړ کې په 200 دي تا چا تاسې ته ویلي او د ښاروالۍ ماموره ته په اقتصاد چا پوه کړلې تا ته اقتصاد چا وښوده چې ته نرخونه وټاکه که لارې دې کېنه ته د خپلې ریړې او ګزارې او هغه سړکونه پاک وساته تا ته چا وښوده چې ته نرخنامه وټاکه تا ته کوم چا په اقتصادي وضعیت کې تا ته دا به حق درکړی دی ای په لیاز د خدای په لیاز د قرآن وطنوالو بس ته نورې دا میاملې پرېږدئ په خدای شرمېږم زه د دې هغه د اقتصاد ډاکټرانو ته حیران یم چې دوی اقتصاد ولي هغوی په دې خبره پوهېږي چې څومره لودتوب روان دی مننه سیف الرحمن کړخیل صاحب کور ودان سړه سینه موږ دا کومه پالیسي چې روانه ده غلطه ده دی ګز دی میدان اقتصاد پوه نه یم ډاکټر یم د طب او هغه مې ډېر پخوا ویلی دی خو پوهنتون مې د رتالحیتان پوهنتون کې مې تابعیت نشنالټي او جینس ویلی دی په ډېرو شیانو باندې پوه کوم چې څنګه وکولی شو خلک د یو توب نه یونټي دغه ته راولو هغې کې پولي سیاست ډېر زیات رول لري 1 روپۍ له خوست نه تر مزار او له مزاره تر زه وایم تاسې ته دا اقتصاددانان چیرته دي شرمېږي که نه شرمېږي دې ولسه پورې نرخنامې چا ټاکلي دلته آزاد بازار جوړ کړه رقابت رامنځته کړه یو وایي زه ټیپر په 2 روپۍ خرڅوم داسې بازار رامنځته کړه چې بلې په 1.5 روپۍ خرڅ کړي چې غریب هغه 1.5 والا ته ورشي بل وایي داسې بازار رامنځته کړه دلته په سویډن کې 14 قسمه ولکه بېلابېل دوکانونه دي مثلا دا کورتۍ ده په یو دوکان کې په 3.5 زره کرون باندې ده بل دوکان ته ورشي په 600 روپۍ ده څوک چې په 3.5 زره اخلي هم شته دی که څوک په 600 اخلي هم شته دی په دې منځ کې د 3.5 زره او 600 ترمنځ نور دوکانونه هم شته دی د هر چا د آمدن مطابق دوکان شته دی یو سړی دی زه وایي ګازرې میده شوي اخلم خان دی هغه لپاره میده شوي ګازرې شته دی بل سړی دی وایي نه زه یې روغې اخلم ښځه مې شته سپینۍ یې راته هغه لپاره روغې ګازرې بل سړی وایي زه سپینې ګازرې اخلم مینځل شوي هغه لپاره سپین ده دغه سیستم مارکیټ رامنځته کوي موږ 40 میلیونه نفوس لرو موږ باید په هوایي لیکو باندې په هوایي ترانسپورټونو باندې په هوایي دهلیزونو باندې اکتفا ونه کړو موږ باید د نورې دنیا مال ته زمینه برابره نه کړو خپل مال دپاره باید مارکیټ برابر کړو دا د اقتصاد وزارت او د پلان پالیسۍ د وزارت کار دی دوی پلان پالیسۍ وزارت څه شی کړی مخونل ده زه وایم صحیح بل وطن دوستي څه شته وایي دلته څو شیونه ضرور دي ما چې په خپله لیکنه کې اوس مې رایاده شي چې شی یادوري مې کړه علما پکې ډېر زیات مهم دي زموږ ټولنه چې ده اکثریت مسلمانانه ده او اکثریت بې سواده ده او اکثریت مولا ته غوږ نیسي مولا ته چې غوږ نیسي او مولا باندې نو مولا ته مکلف 2 خبرې دي یو د وطن دوستۍ مینه په اسلام کې دویم د خارجي اسعارو په جب کې ګرځولو حرامتوب حراموالی ممنوعت دا 2 کاره به کوي زه راځم مولایم ته که تاسې کندهار مولوي صاحب را کابل ځي خبرې ما باندې ډېرې خوږې که څوک یې پېژنئ زما سلامونه ورته ورسوئ او د لرې نه لاسونه مرموچي کوم هغه کندهاري مولوي صاحب چې هغه د سولې په فتوا باندې غږېده هغه ته زما سلام ورسوئ او ورته ووایي چې د دې وطن یو ادنا بچی د زاخیلو په خړو خاورو کې خاپور والا بچی تا ته سلام وایي او وایي چې مولوي صاحب دغه فتوا ورکړه زه به څه نقلونه هم درکم او څه اول د وطن دوستۍ فتوا لپاره د شیخ دکتور حسین بن عبدالعزیز الشیخ د کابیش بخښنه غواړم د مدینې منورې امام خطبه ورته چې دا په فتوا کې راوله او دقسې یو د وطن دوستۍ په باره کې هغه څه وایي عربي الفاظونه به یې تېر شم صحیح ده هغه وایي ای د سلیم عقل خاوندانو یو د ګرانبها شیانو نه
د سلیم عقل خاوندانو په منځ کې مینه محبت د خپل هیواد او خلکو سره ده چې په هغې کې زیږېدلي دي او د هغه هیواد د شتو ځمکې او نعمتونو نه یې خوند اخیستی او ژوند دلته کړی دی. د شیخ دکتور حسین بن عبدالعزیز خطبه ده د جمعې په 1439 کال کې د اولې میاشتې په 10 تاریخ یې ویلې ده. متاسفانه عربي تاریخ مې وانه ړو. یو دویم د سورت نساء 6 آیات، دریم د سورت هود 1 آیات، څلورم د ترمذي شریف د صفحات 889 حدیث، څلورم د ابن العربي چې حضرت موسی علیه السلام په باره کې کیسه کړې وه د هغه کیسه، پنځم د ترمذي بل حدیث چې حضرت وسلم د مکې معظومې په اهمیت ویړو خو هغه حدیث خاص دی، حکم عام دی. شپږم د بخاري شریف او مسلم شریف ګډ حدیث دی چې د ابن طلحه رضی الله تعالی عنه نه روان شوی دی، ان لا تدخل الملائکه بیت هغه بخښنه غواړم. دا دی په دې د وطن دوستۍ په باره کې یو مجموع ملایان راټولېدل او د وطن دوستۍ په باره کې یوازې په کلدار او افغانیو په ارزښت او په وطن دوستۍ باندې خبره کول او په جمعې مانځو کې مسلسل یوه جمعه نه، یوه، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، یو کال مسلسل د جمعې په ورځ باندې د ټولو ملایانو دپاره دا وظیفه ورکول او دا مولان دا خپله وظیفه ګرځول او علما دې راجمع شي په لیاز د خدای په لیاز د قرآن دغه د غریبو ماشومانو دغه کېدلو پوندو خاطر دې وکړي او د وطن دوستۍ په منبر دې جګ شي. خو دا دې شتیسي کوي نه دا خبرې نه دې ورکې د جهاد کلمې راولي او نه دې ورکې د طالب او د حکومت د برترۍ او بېطرۍ او بهترۍ خبرې راولي، نه، یوازې بېطرفه د وطن دوستۍ مینه د دغه خاورې سره نه ده، د دې خاورې سره مینه بس، د دې خاورې سره مینه بس. پوه شوئ؟ که څوک طالب وي، که څوک داعش وي، که څوک دی څوک د دې خاورې سره مینه دا د عامه کې په مکتبونو کې د ټولو مضامینو تر شا سره د جګوارا مضمون تدریس کې شاملول. تعلیم تربیې ته مې غوښتنه دا ده. یو خبره مې پاتې شو، علماو نه بله غوښتنه دا ده چې دا عامه فتوا ده، د بخاري شریف حدیث عام حدیث دی، نه غریب دی، ښه مرفوع ښه عزیز حدیث دی چې راویان یې په ډېر سقر او ډېر دغه دي قوي دي چې د طلحه رضی الله عنه روایت دی چې لا تدخل الملائکة بیتا فیه سورة وکلبا. صحیح شو؟ دا حدیث عام دی خو موږ یې خاص کولی شو. د کلدارې په جب کې ګرځول د قائد اعظم عکس دی او په هر هغه شي کې چې عکس وي هلته مونځ نه کېږي، ملایکې نه راځي. من کلدارې ته ضرورت نه لرو ځکه دلته د شیخ اسماعیل رضی الله عنه فتوا شته دی. شیخ اسماعیل رضی الله عنه وایي، خدای دې ترې راضي شي، هغه وایي که چېرته په خپلو ملي روپیو باندې، دلته د ملي کلمه ذکر کړې، هغه په پاسپورت باندې د هویت په کارت یا تذکیره باندې عکس وي او څوک په مانځه کې د دا ځان سره وګرځوي، لمونځ کېږي او لمونځ نه فاسدېږي. د جګوارا په نامه خپل یو کتاب دی، بس په خپله د جګوارا خپله د ژوند فلسفه او دغه چې دی لمونځ کېږي، لمونځ روا دی. که چېرته پرته له ضرورت نه د بل ملک پیسې د یو چا په جب کې وي او په هغې باندې بوت وي، په هغې باندې د زیروح شیانو بوت وي، سپی وي، انسان وي، لمونځ ورسره نه کېږي. ای مسلمانانو، تاسو خو لمونځونه کوئ. پاکستان پیسې زموږ ملي هم نه دي او موږ ورته ضرورت هم نه لرو. ډالر پیسې زموږ ملي هم نه دي او موږ ورته ضرورت. تاسو پوهېږئ، طالبانو ته بله ووایم، طالبانو تاسو غواړئ امریکا ته اقتصادي ضربه ورکوئ، د ډالرو بند ګرځول چلش مخه ونیسئ. د ډالرو چلش په خپله د ډالرو انفلیسیون منځته رامنځته کېږي، پړسوب یې رامنځته کېږي. مجبور دي امریکایان چې دې لپاره په خپله دا یو اقتصادي ضربه ده. ایران دپاره د ایران د پیسو د چلش مخه نیول د انفلیسیون رامنځته کېدل دي. په اقتصاد کې چې څوک پوهېږي، زه خپلې خبرې ډېرې نه اوږدومه، دا صحیح شو. کله چې دا شی نه تاسې عملي کړئ، کله چې تاسې دا شی نه عملي کوئ، په خپله ستاسې اقتصاد په خپو ودرېږي او د نورو ملکونو چې ستاسې دښمنان دي تاسې سره په
په ستاسې د استعمار ستاسې د ځپولو کوشش کوي د هغوی پیسې په دغه شکل د منځه یوسئ په بازار نه د پیسو راټولول او سراب ته تسلیمول دا د هغې ملکونو سره کومک کوي دا بیرته یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې زه فکر کوم چې شپږم ځل دی چې موږ دا کمپاین په لار اچولی دی پیسې راټولې که حکومتونه راچه مهرلاک که بیرته 6 میاشتې وروسته بیا تور بازار صرافۍ کې بیا د کلدارو راکړه ورکړه اوس تاسې پوهېږئ زه ډېر خلک پیژنم یا وي به پخوا مې پیژندل هغوی کلداره ټولۍ جمع کوي کله چې کلداره جمع کړه نو کله چې بیرته بازار یو څو ورځې برې وروسته دا د حکومت دغه ډرامه ختمه شوله بیرته کلداره بیا بازار ته راوباسي بیا په لوړ قیمت خرڅوي اوس یې په لوړ قیمت اخلي په لوړ قیمت افغانۍ اخلي بیا په لوړ قیمت کلداره بیرته خرڅوي په دواړو کې ګټه کوي صحیح دا یو غیر علمي غیر سره کوم وایم پالیسي ده زه د دې خلاف یم زما خبرې تاسې واورېدې زه به کوشش بیا هم وکړم چې خپله هغه 50 ورقې مقاله را پیدا کړم هغه برنامه را پیدا کړم او شریکه کړم د دې فیسبوک له لارې او تاسې دولت او اقتصاد پوهانو ته ورسوئ بیا وایم کوم کمپاین شروع شوی دی د دې ګټه پاکستان دولت د پاکستان پولیس سیاست اسعارو ته زیات رسیږي نسبت ومنګ ته دا ملي پروسه نه ده دې ته ملي کمپاین مه وایي دا کیدای شي موږ نه په ساوه کې شروع شي په شعوري او غیر شعوري ډول باندې د پاکستان د پیسو د انفلاسیون مخه نیسو که غواړي والیان غواړي ولسوالان غواړي دولت غواړي د اقتصاد وزیر غواړي ډاکټر صاحب غني غواړي نور خلک غواړي په رښتیا هم کلداره تومان ډالر په تور بازار اول صرافي له منځه یوسئ صرافي داسې نه منځه وړي کې کوتک ورپسې راواخلئ نه د دوی لپاره داسې لارې برابرې کړي چې د دوی سیستمونه په بانکي سیستمونو کې مدغم شي او دوی هلته خپلې سهمې ولري د دوی هغه کومې پیسې چې دي هلته منځه ولاړې نه شي د دوی تجارتونه په همدې شکل باندې مخته ولاړ شي صحیح شو او ډیجیټل سیستم بیرته ظهیر باور راوغواړئ ماشومانو باندې کارونه مه کوئ څوک چې نه پوهېږي چې هغه درته بیرته سیستم ډیجیټل کړي او د افغان بانکارت سیستم درته مخته یوسي هغه دې راوغواړي زه هیله لرم د 2 بانکونه کوتک د بانکونو د مشرانو پسې راواخلي حکومت او ورته دې ووایي چې زه د اقتصاد وزیر د پلان و پالیسۍ وزیر او د مالي وزیر په ګډه د قوي منی پالیټکس یې جوړ کړي چې څنګه موږ کولی شو لکه په جبهه کې عسکر ډزیږي نو په بانک کې به د اقتصاد د بانک مامورین ډزیږي صحیح شو دا به راواخلي او په خپله به کلداره په خپله په میدان کې پاتې شي ټولوی یې مه که نه خدایه پاکه په میدان کې به پاتې شي دا به ورسته شي لکه مالټې یا مڼې بیا نور پاکستان به څه شی کوي انفلاسیون به رامنځته شي کله چې انفلاسیون رامنځته شو د پاکستان اقتصاد به اوس خو په تور لیست کې بیا خدای کوي په ګړنګونو لیست کې راکلک کوي ټوکې نه کوم دا د یو علمي بحث ما په کتابونو باندې هغه لیکلی خو متاسفانه چې پیدا کړی مې نه دی او علماو ته مې هیله دا ده چې د وطن دوستۍ روحیه علما دې رامنځته شي په جمعو مانځونو کې 1 2 3 4 5 6 8 10 جمعې د مسلسل د وطن دوستۍ او دا چې بیا وایم د کلدارو ګرځول په خپلو جبونو کې دا حرام مطلق دی د ډالرو ګرځول چې څوک مونځ کوي د خپلو جبونو کې حرام مطلق دی کې نه دا زه د علما راځي دی ګز دی میدان زه کتابونه راخلم راودي خلی په څوک چې را سره په دې کې بحث کوي کومه ورسره د کلدارې ګرځول هغسې حرام دی لکه شراب د کلدارې ګرځول هغسې حرام دی لکه زنا د کلدارې ګرځول هغسې حرام دی لکه غلا د کلدارې ګرځول هغسې حرام دی لکه وژل ځکه ته د یو داسې ملک سره کومک کوې چې هغه ستا د ورکولو پسې دی نو دا مې لنډې خبرې وي هیله ده چې زما خبرې مخکې من نشر کوي چې والي صاحبانې بیرته وګوري خپله په پالیسۍ باندې پې غور وکړي زه داسې کمپاین به سم ویه د هغوی په نظر زما په نظر باندې ناسم دی که څوک شخصي بحث لري زه ورته بیا هم بحث ته تیار یم زه بیا وایم دغه کمپاین د کلدارو ټولولو کمپاین او دوکان په دوکان ګرځېدل او کوتکونه وهل او سراپۍ جوړول دا ډیر غلط کار دی دا د کلدارې ته ګټه رسوي افغانۍ ته تاوان رسوي پاکستانیانو ته ګټه رسوي پردي ملت ته ګټه رسوي افغانانو ته تاوان رسوي مظلوم زموږ مظلوم خرابوي د هغوی مظلوم جګوي
د هغوی د پیسو نرخ لوړیږي کینې راځئ مهرباني وکړئ سره پرې بحث وکړو اقتصاد والا دې راوړاندې شي سره چې زه ډاکټر یم زه به ورته کتابونه وښیم د انفلاسیون کتابونه به ورته وښیم د منی پالیټکس یا د پولي سیاست کتابونه به ورته وښیم د بانکونو د پولي سیاست کتاب هغه دې ولولي چې زما خبره غلطه وه بالکل زه حاضر یم من حیث یو افغان چې درشم او د دې خپلو خبرو جواب هم ووایم په څارنوالۍ کې ودرېږم بالکل ودرېږم ځای مې معلوم دی شهرت مې معلوم دی نوم مې معلوم دی کور کلی مې معلوم دی د خړو زاخیلو یم او ښه په کورنۍ مې معلومه ده هر څه مې معلوم دي نه یېرېږم نه چا طرفداري کوم نه چا چاپلوسي کوم که غواړئ چې افغانۍ له منځه یو دغه پرمختګ ورکوئ بانکي ډیجیټل سیستم جوړ کړئ بیا وایم ډاکټر صاحب غني ته یې وایم ډاکټر صاحب غني نوی حکومت دی خدای دې وکړي چې انتخاباتو دا سلسله په اسانۍ سره ختم شي او قدرت ته ورسېږي ډاکټر صاحب عبدالله ته یې وایم مه کوئ بس دی نور دی هغه خلک چې واقعا دا خلک دا مملکت نور د دې حالت نه وباسي هغه خلک راوغواړئ بیرته مه یې شړئ هغوی واقعا زړه نه اخلاص نه کار کوي تاسو یو داسې کسان راوستي دي چې هغه په هیڅ خبر نه دي هغوی په دې نه پوهېږي چې ډیجیټل سیستم څه معنی ضرور خو نه چې اقتصادي ویلی دی ډیجیټل سیستم بېله معنا لري د ډیجیټل سیستم د تخنیکي خلکو کار دی بیرته چې دی ظهیر باور راوغواړئ ورته بانک ورلاسته کوئ د هغه مشکلاتو ته غوږ ونیسئ هغه خبرې ته غوږ ونیسئ انشاءالله ستا په خبره معراج باقر وزیر وروره پوه نه شوم او انشاءالله وطن ته به درځم ډاکټر صاحب او نورې خبرې به په شخصي میسیجونو کې وکړو زه یې پیدا کوم انشاءالله امیر وروره بالکل یې پیدا کوم زه به انشاءالله چې زه ورپسې ګرځم المارۍ ما دومره لوی کتابخانه ده بېحده زیاته دلته هم ده په بله کوټه کې هم ده زما تقریبا په زرګونو لیکنې مې کړي دي داسې یوه لیکنه دوه لیکنه مې نه ده کړې زه د 14 کلنۍ نه را په دې خوا لیکوالۍ ته ولیدلی یم اوسه پورې په زرګونو ښې بلې ټولې لیکنې مې کړي ځینې مې چاپ کړي ځینې مې نه چاپ تنظیمي کړي دي اقتصادي مې کړي سیاسي مې کړي هر رقم مې کړي دي او زه هیله لرم چې ملګري دا خبره بیا وایم دا اوسنی کمپاین غوره کمپاین نه دی انفلاسیون سره کومک کوي د پاکستان د انفلاسیون سره د پاکستان انفلاسیون د پیسو پرسوب د پسې کمی او د پیسو پرسوب چې کم شي نو پاکستان اقتصاد ته ګټه رسیږي او چې ګټه رسیږي نو ځکه چې د تقاضا د کلدارې کمیږي چې کمه شي نو هغې طبیعي ده چې هلته هغوی د چاپ پروسه ودرې چا پروسه چې ودرې بیرته پیسې چې دي بخښنه غواړم تقاضا یې زیاتېږي خو پیسې په بازار کې نشته دی نو هلته هغوی چاپ ودرې پیسې هلته ډپ شولې بیرته چې را بازار ته راوباسي په دې کې ډېر زیات دغه کوي هیله ده زما خبرې بیا شیر کوي څومره چې وسه کېږي کور رمضان د حوصلې نه نورې زه خپلې خبرې نه کوم بیا هم که څوک کوم چا شخصي سوال لرو د زه مسنجر کې حاضر یم څوک د اقتصاد والی خو زما د اقتصاد کسان نه چا چې اقتصاد ویلی دی چا چې نړیوالې اړیکې ویلي دي چا چې په پالیسیو پلان او پالیسۍ وزارت کې کار کړی هغوی نه سخته ګیله ده چې په دې 14 کالو کې بغیر له دوی نه چې دوی هسې تللي دي او راغلي دي نور هېڅ هم نه دي کړي په 14 کالو کې دوی ونه شو کولی او که لارې یې بنده کړله تومان یې بند کړل ډالر یې بند کړل 14 کالو کې دوی ونه شو کولی په هغه ورځ ماته یاد شي چې کله په اوله کې افغان بي سیم کارډونه جوړ شول او دا کارډونه دا د کریډټ کارډونه په ډالر خرڅېدل ما ورته دا ډېر بد انظار لري هماغه وخت کې ما دا خبره کوله موږ پر بلتي بلکانو خندل ما ورته دې خبره باندې تاسو نه پوهېږئ موږ په خپله د افغانیو د چلش مخه نیسو او کله چې چلش د یو شي مخه نیسي ضرورت ورته څوک نه احساس کوي چې ضرورت ورته نه احساس کوي په خپله انفلاسیون رامنځته کېږي ځکه چاپ کېږي او پرتې دي په میدان کې ګوري موږ تور بازار لرو پیسې رانه ټولوي افغانۍ ډالر رانه ټولوي بیرته ډالر ښکته او پورته کېږي ښکته او پورته کېږي ښکته او پورته کېږي زموږ د افغانیو دغه چې دی نرخ نه دغه کېږي دلته راشه کرون په کال کې یو پیسه ښکته شي یا یو پیسه ښکته او پورته شي زموږ د ورځې 15 روپۍ ښکته او 15 روپۍ پورته شي ولې یو قایم پولي سیاست نه لرو نور هم په لوی الله سپارم خدای مو راته ژوندي لره خدای مو د حوصلې نه ډېر زیات منندوی یم او شعر یې کوي چې ټول والي صاحبانو ته د اقتصاد او مالي وزارت ته ورسېږي او زه بیا وعده وکړم چې دا مقاله زه پیدا کوم دا 50 مخه ده 15 شپاڼې ده او هغه بله مقاله باندې بیا یو ورځ راځم چې نننۍ تذکیري چې کومې دغه کارډونه جوړ کړي دا موږ ته څومره په درد خوري دا چې هر چا دغه ډیزاین ورکړی دی زه ټیکنیکل خبره باندې خبره کوم په 2 روپو تذکیري نه دي د یوې انا باندې زه نه اخلم هېڅ نه سکیورټي رامنځته کوي په دې او بیا راتلونکي خبرې نورې نه اوږدوم خدای مو راته ژوندي لره او کور مو ودان بچی مو لوی چې حوصله مو کوله